راځو په jQuery کې موږ سره ancestor methods شروع کیږي او ancestor چې کوم methods دي موږ سره دا هم د ټارګټینګ لپاره استعمالېږي چې کله موږ غواړو یو دف ټارګټ کو یا elements ټارګټ کو تر څو په هغه باندې موږ یو سټایل ولګو یا نور څه کار پې کول غواړو د هغه لپاره موږ ancestor methods څخه استفاده کوو. ګوره پخوا به موږ څه کوو، موږ به یو سلیکټر کوو، سلیکټر به موږ راوستو هغه باندې به موږ میتھډ لګو. نو چې کله دغه سلیکټینګ مونږ کوو نو دلته چې کوم سلیکټر مونږ لیکو دا سلیکټر به مونږ سره د CSS هغه سلیکټر به و چې هغه مونږ په CSS کې استعمالو. لکه مونږ به CSS ته هر ډول سلیکټر لیکو هغه مونږ دلته لیکلی شو، که ID به و، که کلاس نیم به و، که ټیګ نیم به و، یا که بل څه مونږ اډوانس سلیکټر و هغه نه به مونږ استفاده کوو. خو ځینې وخت داسې حالات هم راځي چې کله کله مونږ دونه کار کوو چې هلته بیا دغه سلیکټرز چې دي کار نه کوي، مجبور یو مونږ یو نور سلیکټرز ته لاسرسی ولرو. د هغه لپاره چې دی jQuery والا یو څه سلیکټرز جوړ کړي دي چې مونږ سره ancestor سلیکټرز دي، بل مونږ سره descendant methods دي، بل مونږ سره siblings دي او بل مونږ سره filtering دي. چې دا مونږ سره هم د څه لپاره استعمالېږي، د selecting لپاره استعمالېږي. نو مخکې به مونږ پر همدې باندې کار کوو. مثال ته ګورو، نو مثال کې دا دی چې مونږ دلته یو وړوکی مثال داسې راټوجي کړی دی تر څو تاسو پرې په اسانۍ پوه شئ. مونږ یو دف اخیستی، په دغه دف کې دننه مونږ یو H1 اخیستی، یو UL اخیستی، یو پیم اخیستی، یو ایمیج هم اخیستی، یو A ټیګ هم اخیستی. په دې UL کې بیا مونږ سره دوه الای دي، په دې الای کې مو A اخیستی، په دې الای کې مو سپین اخیستی. خو زما څه هدف دی؟ زما هدف دی چې دا پیرنټ دی، دا ټول د دې چایلډ دی، صحیح شو؟ دا دواړه چې دی دا د دې چایلډ دی او دا دواړه د دې چایلډ دي. دا ډایرکټ د پیرنټ د چایلډ خبره. اوس بل وورئ، دا زمونږ پیرنټ دی، صحیح شو؟ دا چایلډ دی. دا چې دی د دې چلډرن چې دی ګریټ چایلډ دی، او دا چې دی د دې پیرنټ ګرینډ ګریټ چایلډ دی، ګرینډ ګریټ چایلډ دی. په ګډو وډو سره شو. ګورئ ښه، دا چې دی پیرنټ دی، دا ټول د دې چایلډ دی. دا دواړه چې دا د دې ګرینډ چایلډ دی، او دا دواړه چې دا د دې چې د ګریټ ګرینډ چایلډ دی. مطلب دا انوسیانو مسله شو کنه، دا پلار دی، دا چې د انوسیان دی او دا چې د کړوسیان دی په دې طریقه. او دې صرف هم دې شانو ځان پوهی کړه ځکه دا مهم دی. او دا سپین د دې چایلډ دی، او دا چې د دې چایلډ دی، او دا بس په دې شانو پوه شئ. دا خپل کې سبلینګز دي. مثال د خبره د H1 د دې سبلینګ دی، UL د دې سبلینګ دی، P د دې سبلینګ دی او A د دې سبلینګ دی. همداسې LI د دې LI سبلینګ دی او A د دې سبلینګ دی. نو دا موږ سره کانسپټ دی. ښه، دلته اوس خبره د پیرنټ راځي، د چې د پیرنټ راځي. نو ما تاسو دا پیرنټ شو، دا چلډرن شو، دا پیرنټ شو، دا چلډرن شو. نو دلته د پیرنټ لپاره چې د ټارګټینګ لپاره ancestors methods راځي چې دې په واسطه مونږ کولی شو پیرنټ ټارګټ کړو، صحیح شو؟ ګرینډ پیرنټ ټارګټ کولی شو، ګریټ ګرینډ پیرنټ ټارګټ کولی شو. او هغه چې کوم میتھډز دي هغه دا دي، یو ته پیرنټ میتھډ ویل کېږي، یو ته پیرنټس ویل کېږي، یو ته پیرنټ انټل ویل کېږي او یو ته کلوزست ویل کېږي. صحیح شو؟ نو دا مونږ سره چې دي دا مونږ سره خبره د ancestor methods دي. او لاست کې مونږ سره offset parent هم موجود دی. نو دا ګورو چې دا مونږ سره څنګه کار کوي، دینه مونږ څنګه استفاده کولی شو. نو راځو یو دیرشم درس دی زمونږه selectors .html. په دې کې به زه د HTML بیسیک کوډ اخلم او بیسیک کوډ اخیستلو نه وروسته بل ته دغه ورکوم چې selectors، او دلته به زه څه کوم، یو سټایل ته ضرورت دی تر څو مونږ په دغه کانسپټ باندې پوه شو. نو دغه سټایل لپاره زه ګوره یو دف اخلم او دې دف ته زه ID ورکوم چې دا زمونږ اوټر دف دی. په دې دف کې دننه چې دی زه یو H1 اخلم او ورته لیکم چې اوټر دف. صحیح شو؟ د دې H1 نه لاندې زه یو په همدغه دف کې دننه یو بل دف اخلم، دې ته ورکوم چې inner، دا زمونږ inner دف شو، او دا کلاس نه ورله ID ورکوم. صحیح شو؟ په دې inner کې دننه چې دی زه یو H1 اخلم او ورته لیکم مثال خبرې inner دف. د دې نه وروسته په همدغه inner کې چې دی زه یو UL اخلم، UL کې دننه چې دی LI اخلم او ورته لیکم مثال د خبرې دا مونږ سره A دی، کاپي پیسټ کوم، دا مونږ سره B، کاپي پیسټ کوم دا C، کاپي پیسټ کوم ABCD، دا شو مونږ سره E او دا شو مونږ سره F. او دلته راځم مثال د خبرې له ID ورکوم، ID چې دی مونږ سره ورکوم چې list. اوس که زه راشم او د دې دا پات کاپي کړم او پات کاپي کول نه وروسته راشم دلته براوزر ته
سفاري لوډ کوم دا موږ سره په دې شکل راځي په دې ته به زه یو څه سټایل ورکوم تر څو موږ په دې پوه شو دې نه موږ استفاده وکړو زه راځم دلته سټایل ټیګ اخلم او ورته وایم چې دا کوم موږ سره اوټر div دی نو لومړی به آی ډي ورکوم چې دا موږ سره آی ډي د اوټر د اوټر به راواخلي او چې کله دروازه له بیک ګراوند کلر ورکړو بیک ګراوند کلر به څه وي نو زه ورته وایم چې یاره بیک ګراوند کلر یې داسې کړه چې لږ نری وي او نور دغه مثال دا شی په دې له بارډر هم ورکړه 2 پکسل سالډ او دا چې دی موږ سره مثال د خبرې ګرای کا دا دې رقم ته راغی او دلته راځم چې کوم ویډیو دی هغه یې کا 400 پکسله ورپسې اینر دی نو اینر به راواخلي اینر له بیک ګراوند کلر ورکړو بیک ګراوند کلر چې دی هغه به موږ سره دا رقم ته وي دې له به هم بارډر ورکو بارډر به څه وي بارډر به موږ سره 2 پکسل سالډ ګرای به وي صفحه به ریلوډ کړم نو دا به موږ سره په دې شکل راشي د اوټر ته چې دی له پیډینګ هم ورکوم له هر طرف نه 30 پکسلز نو دا 30 پکسل پیډینګ والی اینر ته هم ورکوم پیډینګ 30 پکسل نو 30 پکسل به موږ سره پیډینګ هم واخلي نو دا شو موږ سره اوس په دې اینر کې موږ سره چې دی یو یو ال دی نو ځکه کوم چې موږ سره دا کوم لیست دی د لیست ته براشي د دې لیست کوم ډسپلی د هغه به فلکس کړي صحیح شو او چې کله د فلکس کو نو به زه وایم چې دا لیست دی او په دې لیست کې چې کوم الایز دي دا به راواخلي دې له بل هر خانه پیډینګ ورکړي 30 پکسلز او دا چې کوم بیک ګراوند کلر دی نو بیک ګراوند کلر لور کا مثال خبرې تاشي دا موږ سره په دې شکل راشي او دا چې کوم ویډ دی دا زه ډیرومه 600 تاړم او دلته چې دا کوم فلکس ماخسته ګیپ اخلم له هر طرف نور ته شل پکسل لست سټایل چې دی هغه نن کوم او پیډینګ هم 0 کوم نو دا زمونږه ډیزاین تیار شو اوس به موږ لا پته لګي چې څوک پیرنټ دی او څوک چایلډ دی او څنګه استعمالېږي په دې کې ما H1 یا خصي نو H1 هم چې دی موږ سره پیډینګ میډینګ لري نو هغه ختمو مدا چې کوم موږ سره H1 دی پیډینګ او مارجن لري پیډینګ لري نو مارجن چې دی هغه 0 کا دا راځي اوس ګوره دا چې کوم div دی دا پیرنټ دی دا چې دی د چایلډ دی دا چې دی د خپل پیرنټ دی دا A B C D E F چې دا د چایلډ دی نو اوس ګوره راځو لومړی پیرنټ ته زه راځم زور ته سویم نو مونږه jQuery استعمالو لومړی به jQuery لینک کوم دلته تر ټولو مهمه خبره ده jQuery به لینک کوو لیکم چې SRC او SRC کې ورته وایم چې مونږ سره JS په نوم فولډر دی او په دې کې چې دی مونږ سره jQuery په نوم فایل دی دا راواله او سکرپټ سٹارټ کوم په دې کې د jQuery باسي کوډ لیکو چې document.ready دی مونږ سره فنکشن او فنکشن کې دلته برازو خپل کار وکړو نو زه استاد ما دا سی نه دی دا سی دې ته زه یو آی ډي ورکوم او ورته وایم چې دا مونږ سره سی دی نو زه اوس وایم چې دا سی ټارګټ کړم او د دې په واسطه دې پیرنټ ټارګټ کړم ګوره د دې انسسټر چې کوم مونږ سره میترز د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې پیرنټ ټارګټ کړه د پیرنټ لار چایلډ ټارګټ کا یا چایلډ ټارګټ کړه د چایلډ لار نه پیرنټس ټارګټ کا دس یو کانسپټ لري چې یو الیمنٹ ټارګټ دغه په واسطه بل الیمنٹ ټارګټ نو زه راځم دا سی ټارګټ کوم د سی لارې نه د دې پیرنټ ټارګټ کوم نو زه ورته وایم چې دا کوم موږ سره آی ډي د سی د دې به د څو کې د دې به موږ ته پیرنټ راکې صحیح شو او چې کله د پیرنټ راکو دغه پیرنټ به څو کې دغه به سیسس ولګي صحیح ده او سیسس کې به ورته څو لګي په سیسس کې کوم بیک ګراوند کلر دی بیک ګراوند کلر هغه کلر به تورته ریډ کې نو تاسو به څو ګرځي کیږي نو د دې سی پیرنټ څوک دی د دې سی پیرنټ دا اینر ډف دی که سفر لوډ کړم نو د اینر ډف چې موږ سره دا سی خپل په دا سی خپل یو ال دی الای دی ښه دا سی چې دی دا سی خپل الای دی دا په چا کې موږ دا په یو ال کې نو د پیرنټ څوک دی یو ال نو یو ال موږ سره چې شو بیک ګراوند کلر موږ سره ریډ شو ما یو ال ته پیډینګ نه دی ورکړم نو موږ له خاص پته نه لګي زبر راشي ولته د پیډینګ ورکړم پیډینګ مې لاول 0 کړم دی ګوره سفر لوډ کې او د دې ویډ باندې نورم زیات کوم وساله اوس ګوره نو دلته موږ سووي موږ ورته چې دا سی ټارګټ کړه
او د دې سی پیرنټ مونږ ته راکو د پیرنټ بیک ګراوند کلر بدل کړو دا سی چا کې موجود ده په دې یو ویل کې موجود ده نو د یو ویل چې کوم بیک ګراوند کلر هغه مونږ سره ریډ شو نو مونږ ټارګټ شي کوم اصل کې ټارګټ کړی الای ده خو د هغه په واسطه مونږ د هغه چې کوم پیرنټ د هغه بیک ګراوند کلر مونږ ور بدل کړو اوس ګوره کله یو ځل بیا راشم کله یو ځل بیا راشم چې دا پیرنټ راواغس یو بیا ورته لیکم ټکی او بیا ورته لیکم چې پیرنټ او کوښښونه واچوم بیا ورته لیکم چې بیک ګراوند کلر ولا ورکړه او سفری لوډ کړم نو وسو شو نو وسی دا پیرنټ هم راواغستو او دین ورسره چې کوم بل پیرنټ واغې ورپسې راواغستو نو موږ ورته چې د دې سی پیرنټ هم راواله او د دین ورسره چې د دې کوم پیرنټ هغه هم راواله د څه موږ ورته وی د سی پیرنټ راواله د سی پیرنټ یو ویل دی کنه بیا مې ورته وی چې د یو ویل پیرنټ راواله نو تاسو یې نه د راواله اوس که ضرورت شي یو ځل بیا ولیکم چې بیا پیرنټ شه نو اوس بس شو به اینر هم راواله بیک ګراوند کلر ورکنه ګوره اینر به هم راواله نو ګوره اینر پرې خو ډایرکټ اوټر ته لاړو اوټر ته لاړو ها اصل کې مطلب څه دی ښا مون زه دغلطه تیر واتم تاسو لیک صبر وکړئ زه تاسو پوي کوم زه دغلطه په دې یو ویل کې تیر واتم دا د سن دی دا ما چې تاسو ته وی دا چې کې مورته چې پیرنټ راواله نو اول موږ ته یو ویل راواخسو بیا مې ته چې پیرنټ واچو نو بیا چې د دې اینر راخسته یو ویل پری خوستو خدا چې موږ یو ویل ته بیک ګراوند کلر نه دی ورکړ نو پته نه لګي کله د راشم یو ویل ته هم بیک ګراوند کلر ورکړم تاسو لا پته ولګي بیک ګراوند کلر دولت داش ورکړم نو زه ګوره نو د یو ویل بیک ګراوند کلر شته دی موږ مخکې نو ورکړل نو موږ د فکر وکړو چې یو ویل هم ریډ شو او اینر هم ریډ شو خدا د سن ده موږ ته دوه پیرنټ اچولي نو مطلب دا دی چې موږ ته د دې سی دویم پیرنټ راکا نو مطلب یو ویل پر د یو ویل نمبر چې کوم پیرنټ دی هغه مونږ ته راکا نو د سی مطلب دی د سی مطلب نه چې هم یو ویل راکا او هم ان راکا د سی مطلب نه دی مطلب دا چې د دې سی د دې پیرنټ نه چې بل کوم پیرنټ دی هغه مونږ ته راکا او کله بیا ورته ما چې بل پیرنټ نو څونه چې د پیرنټ ورا چې هغه مر بده شاته زی هغه مر بده شي کې شاته بده سفر لوډ کنه ګوره اوټر ته ورسېدو اوس کله یو ځل بیا پیرنټ واچوم نو به باډي ته ورسېدو کله بیا واچوم نو ایچ ټی ام ایل ته ورسېږو نو دا موږ سره د پیرنټ خبره ده چې تاسو کولای شئ کې تاسو کولای شئ پیرنټ ټارګټ کړئ دا یو خبره اوس ویم همدغه چې دا کوم موږ سره سیده د دې ماده چې راکا پیرنټس راکا اسمي ورواچو د دې پیرنټس راکا او د دې پیرنټس سیس براواله بیک ګراوند کلر بوله سي کې ریډ بیک اوس ګوره چې کیږي بیک ګراوند کلر او کلر وسوي هغه به موږ سره ریډ وي سیو کړه سفری لوډ کړه نو دا سوي پیرنټس لکه څنګه چې موږ سره جمع دي نو دا چې څونه پیرنټس وي د دې سی چې څومره پیرنټس ټول راواخستو او د ټولو بیک ګراوند کلر راواخته ریډ کو زم چې را سیم مراخله ورته چې سیم رااله اینر چې د هغه راواله سفری لوډ کا نو ګوره د اینر چې کوم پیرنټ د اینر چې کوم پیرنټس یعنی جمع وکنه څونه چې نور وو هغه ټول راواسو همي اوټر راواسو همي باډي راواسو همي ایچ ټی ام ایل راواسو نو پیرنټس کې دا تعالی څونه چې پیرنټس وي هغه ټول راخلي او د سینه چې आवाज بمداد لره راخلي ته کولای شي یو خصوصا یو پیرنټ هم په ټارګټ دی مثال جوړته وای مدرسې خو ډیر پیرنټس دي کنه دلته بیرته سیلی کما د څه خو ډیر پیرنټس دي خو جوړته هم چې هغه پیرنټ مال راکا چې هغه اینر دی هغه پیرنټ راکا چې هغه اینر دی نو د بتا سوله پاس کې چې نه ماته اینر دی راکا ماته د دې سی اینر پیرنټ راکا د اینر په نوم چې کوم پیرنټ دی هغه ماته راکا نو سفری لوډ کنه ګوره یوازې د اینر چې کوم بیک ګراوند کلر هغه تاسو سره بدل شي که تاسو یوازې پیرنټس لیکئ نو څونه چې پیرنټس وي هغه ټول تعالی درکې څونه چې پلرونه وي ټول راخلي خو کته غواړئ چې سپیسیفیک یو پلار د دې راواخلي نو بیا به چې کې ته ورته وایي چې د دې سی خو پیرنټس براکې کوم پیرنټس نو دا به ورته چې اینر زه دیم چې اینر نه اوټر پیرنټ راکا نو ګوره موږ ته اوټر راکې سفری لوډ کا نو ګوره اوټر راواخست نو دا موږ سره د پیرنټس خبره ده بل موږ سره انټل ده پیرنټ انټل پیرنټس انټل څه کار کوي ګوره ولا ما ورته وی دا سیده کنه مونږه سی اخسته نو ما ورته وی چې د سیو کا اوس ګوره اوس ها د دې زبر لمړی ډالر کم او دا به مدر کم
ګوره پیرنټس مونږ لیکو ټول راخلي زور لسوي ما زل درازم انټل ورته چوم او انټل چې می واچو راځم دلته لیکم چې چا پوری واخله پیرنټس ورته چې اینر پوری واخله د دې څه مطلب دی ښا د دې دا مطلب دی د دې سی ټول پیرنټس را واخله خو چا پوری دلته چې تاول کوم یو پاس کړو مونږ اینر پاس کړي نو دا به تر اینر پورې چې پیرنټس هغه ټول براخلي د سینه به شروع کوي هم د سی بره بجې تر اینر پورې چې د پیرنټس هغه ټول براخلي خو اینر به نه راخلي اینر به نه راخلي تر اینر پورې چې څونه پیرنټس هغه براخلي کله د سفر لوډ کوم اوس نو ګوره اینر وانه خوستو د سینه شروع شو د دې یو پیرنټ واغه یو لاغه راواغستو تر اینر پورې لاړو اینر نه بره او لاندې په خپل اینر وانه خوستو صرف د اینر نه لاندې او د سی تر منځ کوم پیرنټ وغیرہ واغستو کله ورته اوټر دلته ولیکم نو دې څه مطلب شو د دې مطلب چې سینه شروع شه تر اوټر پورې چې څونه پیرنټس هغه ټول راواخله نو ګوره د سینه ورسته یو ویل پیرنټ د یو نو ورسته اینر پیرنټ نو دا براوالي اوټر باندې راخلي ځکه موږ ویل چې اوټر پورې لاړ شي اوټر باندې راخلي نو د سینه تر اوټر پورې چې څونه پیرنټس هغه ټول منځ کې راواخله دلته راشو ګوره د سینه تر اوټر پورې نو سینه چې شروع کی یو پیرنټ یو ویل دی بل پیرنټ اینر دی بس دا پر راواخلي کله تراشم سفر لوډ کړم نو ګوره اینر هم راواخستو یو ویل هم راواخستو اوټر روانه خستو اوس که زویم چې نه ته څه وکړه تر راواخله تر باډي پورې د سینه شروع شه تر باډي پورې چې څونه پیرنټ ټول راواخله سفر لوډ کا باډي روانه خستو نور اوټر هم راواخستو اینر هم راواخستو یو ویل هم راواخستو تعالی درکو نو دې د سیویل کیږي دې ته ویل کیږي پیرنټس انټل بل موږ سره چې ده بل موږ سره افسرټ ده افسرټ څه کار کوي ګوره کله د زراشم او دا لری کوم دا به کمنټ کړم او تل کوم چې څو کا دا کوم موږ سره سیده د دې سی چوکا پیرنټ افسرټ پیرنټ دا راواخله او بیک ګراوند کلر چیک هغه موږ سره ریډ کا سی سز او سی سز کې کوم چې بیک ګراوند کلر ورته ریډ کا بیک ګراوند کلر او کلر ورته ریډ کا دا می ولیکو سیب می کو راغم صفه می لوټ کو نو سو شو د باډي چې کوم بیک ګراوند هغه موږ سره ریډ شو دا ولی ځکه کله هم تاسو افسټ پیرنټ استعمالوي نو دا پیرنټ ګرځي چې په د دې سی په کوم یو پیرنټ کې پوزیشن ریلیټیو لګیدل دا به هغه راخلي ګوره یا پوزیشن چې کوم پراپرټي لګیدل یو هغه راخلي چې کله تاسو ورته وي یو چایلډ تاسو ټارګټ کړئ چې مونږه سی ټارګټ کړئ او بیا تاسو چې افسټ پیرنټ او بیا تاسو یو کار پرې وکړو ګوره زه فل حال بیک ګراوند کلر بدلوم تاسو هر یو کار پکې کولای شئ نو دا څه کوي دا تا ته د دې هغه پلار ګور یا د دې هغه پیرنټ ګور د چا چې پوزیشن لګیدل وي کاغه ریلیټیو وي که هر یو وي نو دلته یوازینه باډي چې په هغه د کوم پوزیشن هغه موږ سره ریلیټیو وي اوس که زراشم ګوره اوس که زراشم اینر ته پوزیشن ریلیټیو لګوم دلته اینر ته راځم اینر ته او لیکم چې سټایل او سټایل کې ورته لیکم چې پوزیشن ریلیټیو سیو کوم ګوره صفه مې ریلوډ کو نو د اینر چې کوم بیک ګراوند کلر هغه موږ سره بدل شو د اینر چې کوم بیک ګراوند کلر ځکه اوس د دې نه شروع شو بل چې د دې نږدې کوم یو دی هغه د دې چې ایمیجیټ کوم یو افسټ دی هغه هم داده نو په دې باندې ریلیټیو لګیدل نو دی راواخستو اوس کله دا ریلیټیو په اوټر لګوم اس ریلیټیو نه لګوم بل یو لګوم زراعت مرتلی کوم په دې اوټر باندې او لیکم چې سټایل او سټایل کې لیکم چې پوزیشن او فکسډ لګوم صفر لوډ کوم صفه مې لوډ کو نو ګوره موږ سره اوټر راواخستو نو مطلب چې د سی اس اس کوم پوزیشن پراپرټي چې په هر یو لګیدل نو هماغه به راخلي او له هغه منه به د کار اخلي نو د موږ سره خبره ده افسټ خبره وا یو بلم ده دا لري کومه سټایل دی مشکل نشته دا فکس مکس دا په خپل حال وي بل موږ سره چې د دوتم چې دا سیرا واخله او د دې چې کوم کلوزست ده کلوزست مطلب ټول نږدې صحیح شو نو هغه به راواخلي او هغه به چې ورګي سیسز به ورګي او سیسز به چې بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر به سي هغه به ورګي اوس ته خو به پیګان کلوزست چی شي کلوزست نه زموږ مطلب الیمنټس دي ښا نو دلته به تور توي چې شي نو زه ته هم دي سي داسې چې موږ ټارګټ کړی دی دته تر ټولو نږدې چې کوم دف دی هغه موږ ته راواخله
داسې چې موږ ټارګټ کړی دی نو د سي ته تر ټولو نږدې چې کوم دف دی هغه به راواخلي او دغه چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه به ته ریډ کړي. نو دلته به ته لیکي چې مثال دف یادوم او زه سفر لوډ کوم. نو ګوره تر ټولو د سي ته تر ټولو نږدې دف چې دی هغه اینر دی. ولې راشي دلته وګوره کنه چې دلته پروت دی تر ټولو نږدې دف ورته همدغه دی. نو ګوره که څه هم دلته هم دف شته دی خو دې دا راواخیستو. ولې ځکه تر ټولو نږدې ورته دا یو دی. که زه ورته دا یویل هم دف کړم دف مې کړو کنه اوس ګوره صفحه زه ریلوډ کړم نو ګوره اوس دا یویل راواخیستو. یویل مې دف کو کنه ځکه دې سي ته تر ټولو نږدې څه دی تر ټولو نږدې دف کوم یو دی هغه دا دی کنه ما غیر راواخیستو هغه ته بیک ګراوند کلر ورکوم. موږ ویلې کنه د سي کلوزز دف چې دی د هغه بیک ګراوند کلر ریډ کا. نو د سي تر ټولو کلوزز دف چې دی هغه هم دا دی نو بیک ګراوند کلر یې ورله بدل کو. نو دا موږ سره د انسسټر میثډز دي او نور بل خیر سره کسی بل کلاس کې کوو.